د هر څه نه مخکې د مدینې د جانان تلپاتې تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمو طالبانو، الله جل جلاله په افغانستان باندې یوه ستره لورینه وکړه، هغه دا چې وروسته یو اوږدمهاله جهاد نه الله جل جلاله دغه هیواد ته خپلواکي او ازادي ورنصیب کړه او د افغانستان واکداران افغانانو ګرځوله. محترمو، خپله موضوع درته په لنډو ټکو کې بیانوم. هغه دا چې الله جل جلاله خو مونږ ته ازادي راکړه، فتح یې راکړه، اوس زمونږ مسؤلیت څه ده؟ طالبانو، که مونږ د اسلافو تاریخ مطالعه کړو او د هغوی په تاریخ باندې نظر واچو چې د هغوی د اسلامي نظام د راوړلو لپاره او بیا د اسلامي نظام د ساتلو لپاره کوم کوم کارونه کړي دي، مونږ او تاسو هم باید د هغوی په نقش قدم باندې قدم واخلو او د هغوی په لاره باندې ځانونه روان کړو. محترمو طالبانو، کله چې اولنی اشغال انګلیس او بیا تر هغه وروسته روس شوروي وکړه، هغوی تنها نظامي او جنګي اشغال وکړه، خو له هغې نه وروسته بیا امریکا ناټو په افغانستان باندې نظامي او فکري اشغال وکړه. خو الحمدلله په افغانستان کې داسې سرښندونکي ځوانانو چې هغوی ته یې سرونه ښکته نه کړه، هغوی یې بیرته شرمېدلي خپلو ځایونو ته ستانه کړله. دا هم یو لوی سعادت و چې الله جل جلاله افغانانو ته ورکړه، ځکه په یو قرن کې د 3 امپراتوریو ماتول دا هغه کارنامه ده چې تنها د افغانستان په غیرتي تاریخ کې ثبت سوې ده، ځکه نیکونو مو انګلیس، پلرونو مو روس او مونږ بیا مغروره ناټو ماته کړله، ځکه مونږ جهاد وکړ او همدا د الله جل جلاله له طرفه هغه ذات چې زورور ده او هغه ذات چې هغه مرستندویه ده، دا وعده یې له مونږ سره کړې وه چې فرمایلي ولینصرن الله من ینصره. که تاسو د الله جل جلاله د دین مرسته وکړه، جهاد مو وکړ، الله جل جلاله به ستاسو مرسته وکړي او الله جل جلاله به تاسو ته فتح او کامیابي در نصیب کړي. محترمو، مونږ اوس باید د خپل راکړل سوي اسلامي نظام ساتنه وکړو، هغه که په هر ډګر کې وي، هغه ساتنه هغه که نظامي وي، هغه که فکري وي او هغه که سیاسي وي. محترمو طالبانو، مونږ وایو علما د انبیا علیهم السلام وارثان دي. مونږ او تاسو باید د انبیا علیهم السلام وراثت په ځان کې په پوره معنا کې موجود کو. عالم به په منبر باندې خطیب او واعظ وي، عالم به په محراب کې امام وي، د درس او تدریس په میدان کې به مدرس وي او د دین د دفاع په میدان کې به مدافع وي، د جنگ په میدان کې به قائد او فاتح وي او د شهادت په میدان کې به شهید وي، د سیاست په میدان کې به سیاسی وي. محترم، دا سیاست هغه اسلحه ده چې مسلمانان کولی شي د دې په ذریعې سره کفارو ته په هر ډګر کې ماته ورکړي او دا سیاست هم د انبیا علیهم السلام وراثت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، د بني اسرائیلو هغه انبیاو به هم سیاست کاو. محترمو، تر دې هر څه وروسته مهمه هغه مونږ او تاسو باید په اسلام باندې پوره منګولې ولګو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدین یعلو ولا یعلى علیه، دا دین همیشه لوړ وي، پر ده باندې بل هیڅ شی نسي لوړېدلی. نو که مسلمانان په ځان کې په پوره معنا باندې دا دین موجود کې، نو له مسلمان نه به بیا په دنیا کې زورور طاقت نه وي، ځکه نبی علیه السلام فرمایي الدین یعلو ولا یعلى علیه،
دین لوړ ده او که چا پر ځان کې دا دین راوسته هغه به هم د نړۍ پر سر باندې طاقتور او زورور وي تر هغه نه به بیا وروسته هیڅ طاقتور نه وي او بیا چې مسلمان قوي سو کفارو باندې به روبولېږي بیا به امریکایان په خپله سپینه ماڼۍ کې په لړزان وي بیا به اسرائیل په خپلو کورونو کې ویریږي بیا به د مسلمانانو سپېڅلې لومړۍ قبله بیت المقدس آزاد وي بیا به د مکې سپېڅلې خاوره د یهودو نصاراو د غلامانو نه آزادوي بیا به مو د شام د فلسطین د سوریه د لبنان د عراق او د برما سپینګیري ماشومان ځوانان ټول به آزاد وي هغه مسلمانه خور او مور چې د کفارو تر ظلم لاندې خپلې ترخې شپې او ورځې سبا کوي هغه به ټول آزاد وي بیا به یو ځل بیا د سلطان صلاح الدین ایوبي تاریخ را ژوندی شي بیا به د محمود غزنوي او احمد شاه ابدالي تاریخ را ژوندی شي بیا به د اسلام هسکه شمله او دا سپین محمدي بیرغ به په ټوله نړۍ رپان شي محترمو نن چې مسلمانان په هر ځای کې خوار او ذلیله دي وجه دا ده چې مسلمانانو په خپل اسلام باندې په خپل دین او قرآن باندې عمل کول پرېښي دي طالبانو والله کوم مو په ځانونو کې اسلام په پوره معنا سره موجود کا همدا تاسو به بیا د نړۍ فاتحین یې یو فلسطینی وایي د اقصا سترګې د افغانستان مسلمانانو ته دي دا د افغانستان مسلمانان به اقصا آزادوي والله د اقصا سترګې نن د افغانستان مسلمانانو ته دي الله جل جلاله دغه مسلمان ملت ته فتح او ازادي ورکړې ده او دوی باید په ځانونو کې دا فکر ولري چې په آینده کې به د مسلمانانو آزادول د دوی یوه لویه دنده وي او محترمو د یو مسلمانه خور یو مظلومه خور چې هغه په نړۍ کې د کفارو تر ظلم لاندې خپلې ترخې شپې او ورځې سبا کوي غواړم د هغې د زړه څو دردونکې ګیلې درته ووایم دا د دې لپاره چې الله جل جلاله تاسو ته فتح درکړې هسې نه چې د دغې فتحې په وجه باندې مونږ او تاسو غافله شو او د مسلمانانو درد مو له زړه نه وځي هغه وایي ټولو ورونو ته غږ کوم هر چا ته چې وایم زه یو مسلمان یم او تاسو ته غږ کوم آیا موږ ستاسو ناموس نه یو آیا موږ ستاسو شرف نه یو دا منم چې مسلمانه خور او مور له تاسو نه لرې دي خو مګر ستاسو مسلمانه خور او مور د کفارو تر اثر لاندې دي زموږ او د کفارو ترمنځ فاصله نشته هر وخت چې د کفارو زړه وغواړي زموږ خیمو ته داخلیږي موږ ته اجازه نه راکوي چې حجاب وکړو زمون پر عزتونو باندې ملنډې وهي امریکایان راځي پر مونږ ظلم کوي او مونږ د هغوی د ظلم پر وړاندې باندې نسو درېدلی نو ولې لاس په لاس نه کېږئ ولې نه راجګېږئ ولې مو ځانونه نه تیاروئ ولې مو ایمانونه دومره مړه شوي دي آیا مونږ ستاسو ناموس نه یو آیا مونږ ستاسو شرف نه یو الله جل جلاله دې اول ماته او بیا تاسو ټولو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله